څه تره انسانان یو موږ، څه تره خلک یو موږ. دلته د دنیا هره مستي کړې ده. د دغه جرنیلانو دلته ویډیو پرتې دي زموږ سره په دغه موبایلو کې دي، وایي د پاکستان عین هېڅ حیثیت نه لري، دا به موږ داسې پرېږدو، دا ډسپین ته به ور واچوو. دلته په زراو خلک قتل کړي دي، قاتلان خلک دي، هغه اړتې تڼۍ ګرځي، د چا پلار غږ هم نسي ورته کولی. او تا که دلته خپل د حقوق یو خبره وکړله سار دلته ستا په لاس کې هتکړۍ در اچولي په زولونو کې ناست دی، حتی تر دې ځایه پورې چې ستا د کام رابر منظور احمد پښتون یې ونیوی. پر دې د پښتانه څه سره راپورته کېږي، د کم ننګ دعوه کوي، د کم غیرت دعوه کوي، د کم پښتونولۍ دعوه کوي. د پښتانه مطلب دا دی د پې صفت، د شین څه ښېګړه، د تې څه توریالی، د ووه څه وفا، د نونه څه ننګ. په قرآن کې دا یو شی در پکښې دی. هسې مازې دا دعوې کوو چې زه پښتون یم، زه افغان یم، خالي په هغه زړو د پلارو د نیکو په تاریخو باندې نازېږو، بس هغه تاریخ مې پاته دی. یوه شناختي کارت دپاره یې موږ دومرې ذلیله کړي، زموږ د کام هغه غلامي تر دې ځایه پورې راغلې ده. دلته د یو ملګري شناختي کارت راوځي، نور ملګرو ته وایي ډوډۍ وکړه شناختي کارت دې راغلی. دا یو د شناختي کارت دپاره یې موږ دومرې دغه کړي، دومرې راته ګران کړی. پر هر چوک باندې ما راګرځي، پښتون دی په دې راګرځي چې ته خو د افغانستان مهاجر نه، په دې شک باندې دی د ستا شناختي کارت شتون کوي. چې پر دې شک باندې پښتون راګرځي، بیا پر دې شک باندې پنجابی هم راوګرځو چې ته خو د هندوستان مهاجر نه یې. هندوستان زموږ غټ دښمن دی. مخامخ په کراچي کې درته پراته دي، په لکونو خلک دي، ټول کراچي نیولی دي. ځان ته وایم چې مهاجر قومي مومن شم، ستا په اسمبلیانو کې هم ناست دي، بار بار یې تا ته ښکنځل هم کړي دي، هغه ته ولې نسې ورتللی؟ خبره دا ده هغه قوم دی، د هغو سر خلاص دی، هغه ټول خپل پر حقوق باندې یو ځای سره ولاړ دي. پښتانه پر مختلفو لارو سره تللي دي. په دې کې موږ د ده دومرې کسور نه بولو لکه خپل د پښتنو کسور چې بولو. د دا دومرې زورور نه دی، نه دا د دې دومرې تاریخ پاته دی. دی پر موږ باندې دا بادشاهي داسې په دې صورت باندې کولی شي، دا غلامان یې په دې ساتلي چې پښتون به په مختلفو لارو سره تللی دي. پښتون هغه خپل د پلارو د نیکه ننګ پرېښی دی، ورته به هغه خپل د پلارو د نیکه ننګ را ژوندی کوو، بیا د ننګ وخت راغلی دی. که نه د هغه پلارو نیکهګانو ته روان یو، دا به بیا موږ د آخرت په ورځ نه وبخښي چې تاسو زما لمسیان نه یاست. اسلام دا وایي چې د ایمان اوله درجه دا ده چې د ظالم سره به جنګ کوې، لاس به یې نیسې. که دا نسې کولی، بیا به په خوله باندې جنګ ورسره کوې، په خوله به مخالفت کوې. که دا هم نسې کولی، بیا چې هغه کم خلک د ده سره په جنګ دي د هغو مرسته به کوې. که دا هم نسې کولی، بیا په زړه کې نفرت ځینې وکړه چې ته ظالم یې. دلته موږ خپل ټول حقوق غواړو، هغه حقوق غواړو چې په جهان کې ټولو قومو تاثیر دي. موږ د پښتانه قام دپاره هم هغه حقوق غواړو. پښتون قام به دلته د یو سیال رقم ژوند کوي، په جګه شمله به ژوند کوي. او که ستا دغه خیال دی چې زه به دغه قام غلام کم، بیا ورسه دا خبره یو وار د چنګیزه څه پوښتنه وکړه، یو وار د سکندره څه پوښتنه وکړه، بیا د فرنګي څه پوښتنه وکړه چې تا دا قام غلام کړي. نو چې هغو نه دی غلام کړی، دا پر تام د توا ټکی دی چې دا خو بې ولکه پرس و. دا ننګیالی قام دی، دا داسې نسي کولی. دهشتګردي کوې خپله، غل په خپله، قاتل په خپله، ظالم په خپله، او جهان ته د زما نوم ورمخته کړی دی چې دا پښتانه دي. تاسو یې دلته وینئ عزیزانو، موږ ورته وایو، د دې پلیټفارمه څخه دا خلکو ته دا وایو، چونکې موږ دلته د کام خبره کوو. ما اول سر درته وویل چې زموږ د کام په خبره کې هر سړی د ده ملګري کوي یا د ده پر اشاره کار کوي. پر موږ باندې د هغه او د باجوه د یوې ذرې فرق نشته، دا ټول زموږ دپاره یو. تاسو خبر یاست په دغه پېښور کې فلمان جوړوي، پښتو فلمان جوړوي، وایي موږ اکټرانو پښتو فلمان جوړو. په دغه پښتو فلمانو کې د پښتانه کام هغه جامه ښکاره کوي، هغه شکل ښکاره کوي چې موږ دلته ټول تاریخدانانو ته دا چیلنج ورکوو چې په دا 15,000 کاله کې دې راثابته کړي چې د پښتنو داسې کلچر وسېدلی دی یا پښتانه داسې بې حیا وسېدلي دي. دا ټول د دې دپاره کار کوي. موږ دا خلکو ته وایو چې مه کوئ، خپل د کام هغه اصلي چهره ښکاره کوي، خپل د کام هغه ننګ ښکاره کوي، هغه د احمدشاه ابدالي مېړانه ښکاره کړه، هغه خپل د کام بیټکان ښکاره کړه، هغه دسترخوان ښکاره کړه چې ستا کام دنیا په پېژندلی دی. د پښتانه کام هغه ښه جامه وښکاره کړه. اخري راپېښه څه ده؟ دومرې غټ کام، پښتون کام، دومرې وسایل زموږ په دا وطن کې پراته دي چې الله پاک په سورت رحمان کې کوم دا آیت چې راغلی دی په دې کې چې د څومرې نعمتو ذکر کړی، دا ټول په پښتانه وطن کې شته. خدای پاک خو له موږ سره ظلم نه دی کړی، خدای پاک موږ ته ډېر غني وطن را کړی دی. زموږ په وطن کې هر هغه د ژوند د سهولت شان شته چې انسانان ژوند پر کوي، دا ټول شان شته. د هغه باوجوده دا پښتون قام دومرې در په دره دی، دومرې خوار دی، وژل کېږي هم دی، ظالم هم دی، بې عزت هم دی، بې کور هم دی، بې روزګار هم دی، پر چیک پوسټ باندې هم دی ولاړ. دا ولې دا اخر دې باندې خو څوک سوچ کوي چې دا موږ ته راپېښه څه ده چې دا موږ دا رقم یو. عزیزانو دا ټول دا زموږ د دښمن دغه چالونه دي چې موږ ټول پر مختلفو لارو باندې سر تقسیم کړي یو. لیکن موږ آفرین وایو منظور پښتون ته او دغه د پی جی ایم ځوانانو ته چې دوی د پښتانه قام هغه نفرت چې پښتانه قام پر مختلفو لارو سره تللی ول، دوی د پی جی ایم پر پلیټفارم باندې ټول سر رایو کړل. دلته منون د مختلفو سیاسي پاچانو خلک ناست دي، دا ټول پی جی ایم سر رایو کړل او پی جی ایم بر
ډېر ژر دا کار وکړي چې د پښتانه قام کومې قومي بدیانې دي چې نفرتونه یې سره کړي دي د اویا کال هغه انشاءالله غریب به دا ونی چې هغه د بدۍ خلک هم د پیچم پر پلیټفارم ټول یو ځای سره ناست دغه اتفاق دلته خلک د ملک خبره وکړي چې موږ د ملک نه انقلاب دا ملک نه و هم موږ دلته پراته وو که سهار دا ملک نه وي بیا به موږ دلې اوسېږو زموږ دلته خپل عنعنات دي خپلې جرګې مې دي دلته د ملک خبر هسې دی په راګډه کې دا ملک دی زما هغه دا ملک تا په هغه صورت کې جوړ کړي چې د دې ځای څخه انګرېز وشړل شو دا انګرېز چې دلته قبضه کړې وله د ملک نوم نښان نه و بیا هغه انګرېز چا پسې اخیستی دی د هغه انګرېز خلاف چا سرونه قرباني کړي دي د هغه انګرېز خلاف چا جیلونه کاټ کړي دي هغه انګرېز سر چا په دا ښار ورچخلی دی هغه دغه پښتانه قام ورچخلی دی ته څنګه دا ملک دعوه کوې دا ملک به ته پرېږدې چې د کومه ځای راغلی برته به هلته ډیلي ته ځې دا ټول وطن زما دی پر دا ملتان باندې پر دا لاهور باندې پر دا اسلام آباد باندې دلته د احمدشاه ابدالي په ټیم کې دلته دا زموږ باچا نیولی دا ټول وطن زموږ دی دا ملک زموږ دی په دې کې تاک نه لري دلته موږ دومره خوار کړي چې موږ دلته راسو په دې باندې دا ځان قبلوو چې زه غداره نه یم زه غداره نه یم زه غداره نه یم او د هغه باوجود د دې موږ نه پرېږدو هر سړی دلته دا صفایي ورکوي چې بس زه د دا ملک خیرخوا یم موږ دلته دا واضح ورته وایو چې موږ مخکې هم دلته پراته وو اوس هم دلې ژوند کوو دا زموږ وطن دی دا وطن زموږ پلارو نیکونو خپل د سرونو په قرباني ساتلی دی دلې موږ خپل ژوند کوو او تا سره زموږ ژوند ډېر سخت دی که خپله قبله سمه که که نه دا پښتانه دا دې سره لګیا دي کور په کور سره جرګه کېږي دا پښتانه به ستا خلاف فیصله کوي تاسو وینئ دلته عزیزانو د هندوستان سره د دې خبره راغله ټول په دې باندې ګواه د هندوستان پایلټ رالی اجازه یې رالوځولی پر دا ملک باندې رالی د انټرنیشنل دنیا د قوانینو خلاف ورزي یې وکړله رالی دا ستا ملک ته دغه سولو بمبار یې در باندې وکړي خلک یې در شهیدان کړل هر څه یې وکړل بیا تا ونیوئ او بیا چې تا ونیوئ تا برته ورېله کړئ او ودې ویل دا چې جذبه خیر سګالي کې تایید او بیا زما د قام یو اتل پر دې باندې وزنې چې تا په افغانستان کې غلطې خبرې کړي او بیا که دلته د افغانستان سره د یو خبره راسي دی خو پرېږده بیا اول موږ پر هغه خپلو پښتنو باندې نالت وایو چې دلته راځي ګریوانونه سره تړلي چې هو موږ افغانستان ته ورلکه دی دا رقم دی دا درس څه تره انسانان یو دی نن هم جنګ په موږ باندې کوي نن هم چې د پښتنو سر خلاص سي ټول د فوج پښتانه دا ورته وایي چې موږ ترابطه د بلوچ سره جنګ نه کوو دا ته ظلم کوي قسم په قرآن که په دا 11 کروړه پنجاب کې داسې عوام څه پر دا بلوچ راسپین سي دا جنګ دی په موږ باندې کوي تیار راته ناست دي ګیمونه راته جوړ کړي دي موږ په مختلفو لارو سره تقسیم کړي دي نن هره درېیمه ورځ د باډر تړلي دي تماشې جوړې کړي دي بیا پر کرتارپور باډر باندې که د انډیا یو سیک را رواني د وزیر اعظم هسې ونیسي د جرنیل هسې ونیسي ټولو روان دي یارونو په غاړه کوي دې خبرو خو لږ سوچ وکړي دا پی ټي ایم یې غلط دا قامي تحریکونه یې غلط دا زموږ خبرې غلطې دا په خپلو سترګو چې ویني دا خو وکړي د ده اصل دښمن ته دلته ملګرو د چمن باډر خبره وکړله چې دوی پرون ماشومان په چلاخو په ډنډو باندې ولیدي موږ دغه ورته وایو چې دی هغه هندوستان خپل دښمن بولي هر څه خپل دښمن بولي لیکن د هغه سره ده تر اوسه پورې دا حرکت نه دی کړی لکه د تا سره چې کوي دلته دوی ګانې جوړې کړي دي چې موږ به د دښمن په بچیانو باندې هم تعلیمونه حاصلوو د دښمن په بچیانو به تعلیمونه حاصلوو لیکن د پښتانه بچی تر دښمن نه لرې کړي دي هغه ته ډنډې ورکوي د 14 کالو هلک ته لوی لوی غټ خلک دي دا ټرینینګونه کوي وایي موږ پاک فوج یو موږ دومره صلاحیتونه لرو ستا ایمان دغه دی چې د 14 کالو پر هلک باندې راغورځې نالت دي چې ستا پر دا ایمان باندې شرم نه لري حیا نه لري موږ تر ابده دا ظلم نسو برداشتولی موږ فیصله کړې ده یا خو به مخامخ وژنې داسې په ننګ باندې به خپل قبر ته ځمه یا چې ژوندی یم یو سکینډ قسم ده که دا ستا ظلم برداشت کړه دا موږ فیصله کړې یو سکینډ نه برداشت کړي تر ابده ختم دی هغه وخت راغلی دی چې پښتنو وویل چې الخرجډال به راروانې پر یو لاس به جنت راخستی پر بل لاس به دوزخ راغلی قسم ده چې هغه وخت راغلی دی دا پنجاب نه دی دا خرجډال دی اوس ستاسو خوښه ده چېرته نبی علیه السلام چې مکه د فتح مکه جنګ رالی چې مکه یې فتح کوله ورسې حدیثونه راواخلي دلته به ملایان ناست دي هغه ټولو صحابیانو ته دا وویل ول پر کښتیانو او پر زنانو باندې به لاس نه پورته کوئ پر هغه خلکو به هم لاس نه پورته کوئ چې په میدان جنګ ته نه راوتلي اسلام دا ورته وویل چې د کفارو پر زنانو پر کښتیانو باندې به لاس نه پورته کوئ تا پر باډر باندې زما پر کښتیانو هم لاس پورته کوي زما پر زنانو دې هم لاس دلته خلک د جهاد دا وکړي دا جهاد اصل چیر روا دی راسئ چې ایمان سره تیر کړو قسم په خدای که دا جهاد نن سبا به یو ځای داسې روا دی لکه پر دغه پنجابیانو چې روا دی ما دې سر نه سره خلاص